د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 115 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. افغان ځواکونو د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د تیرو څلورو ساعتونو په موده کې پر طالبانو سخت چڼیز عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 115 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. میوند قري اردو څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د 7 مهمو قومندانانو په ګډون 80 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د سرچینې په خبره په وژل شوو قومندانانو کې تقریبا قریب آغا، عمران بریالی، نعمت الله عابد، حاجي ورور، ملا عبدالله چې د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې د طالبانو قوماندې په غاړه درلودي شامل دي. دغه راز په یادو عملیاتو کې د طالبانو ګڼ شمېر وسلې او مهمات، پټنځایونه او د یادې ډلې له لوري د عامه خلکو په لویو لارو کې ځای پر ځای شوي ماینونه هم د افغان ځواکونو له لوري خنثی شوي دي. بلخوا افغان ځواکونو په کندهار کې هم 40 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ د کندهار په میوند، پنجوایي او سپین بولدک ولسوالیو کې پر طالبانو هوایي بریدونه کړي چې 40 تنه یې وژلي او 14 نور پکې ټپیان دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو پورې ښه وخت.